ماشومان ماشومان جینکی او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیايي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان دولی او پاک الله په سپیڅلي نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه ښې چارې الله دې وکړي چې د ژوند ټولې چارې مو په بریالیتوب کامیابۍ سره روانې وي یو ځل بیا هم د رڼا په لور خپرونه همدا شیبه پیل شوله او د نن خپرونې د بحث موضوع مو ده دایمي مسؤلیت څه ته وایي غواړو په همدې موضوعاتو باندې د کونړ د ولایتي روغتون د اطفالو د برخې متخصص ډاکټر عطاالله داودزی خپرونې ته رابللی دی چې په روانه موضوع به دوی اړخیزه معلومات وړاندې کوي چې د بدن دفاعي مقاومت سیستم څنګه دی واکسین څومره اړین دی او خلک په دغه کوم رول لوبولی شي همدارنګه کومې لارې چارې تر څو د ماشومانو د بدن معافیت لوړ شي خورا مهم موضوعاتو باندې ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو ډاکټر صاحب لومړی ستړي مه شئ زموږ خپرونې ته په خیر راغلئ سټوډیو ته ډاکټر صاحب غواړو لومړی د مسؤلیت زموږ اوریدونکو او لیدونکو وپېژني یا تعریف شي ورته چې څو واضح شي ورته بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې د ځلا راډیو ټولو اوریدونکو ته ظهیر صاحب تاسو ته ستاسو د سټوډیو کارمندانو ته سلام وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول ښه اوسئ ښه وخت ولرئ د ژوند چارې هم ښه په مخ ځي موږ راځو خپلې موضوع ته معافیت مسنونیت یا په انګلیسي یا په لاتین کې موږ ورته امیونټي ویو د ده تعریف اصل کې داسې دی چې کله دا خپله د انسان د وجود دفاع ته ویل کېږي یا دفاع ته کله چې یو میکروب انتان د انسان په وجود کې مداخله کوي او وجود د هغه په مقابل کې عکس العمل ښیي یعنې د یو انتیجن یو بهرنی مایکرو ارګانیزم که هغه باکتریايي ویروسي فنګسي پارازیتي یا هر هغه ارګانیزم چې حمله کوي د انسان په وجود ته وجود دغه په مقابل کې عکس العمل ښیي دفاع کوي دې ته څه ویل کېږي مسنونیت ایمونیټي او یا معافیت بیا موږ خپله معافیت کټګورایز کوو موږ معافیت په دوه ډوله لرو چې یو یونټ دی یا طبي معافیت دی او بل چې دی کسبي دی طبي معافیت د انسان په وجود کې په طبیعي ډول موجود وي لکه د جلد مخاطي غشا د معدې تیزاب دا ټول هغه طبي معافیتونه دي چې انسان خپله د هغه دفاع یا مخنیوی کوي بل چې د کسبي معافیت دی چې دغه معافیت چې دی هر وخت چې موږ او تاسو وجود ته یو اجنبي جسم داخل شي او وجود دغه په مقابل کې عکس العمل وښیي هغې ته موږ څه ویو کسبي معافیت ویو بیا موږ کسبي معافیت په څو ګروپونو ویشو چې هغه کې خپله دغه د وجود د وینې حجرات چې دي دفاعي میکانیزم کې رول لري لکه خپله لیمفوسایټونه دي او ټي سیل دي او بي سیل دي دغه ټول چې دي دغه په کسبي معافیت کې رول لري نو زموږ معافیت یا مسنونیت چې دی د دوه ډولو تقسیم شوی دی چې یو ته طبي معافیت وي او بل ته کسبي معافیت ډاکټر صاحب قدرمن ډېره مننه دا چې معافیت وپېژند د دایمي مسؤلیت لپاره واکسین اهمیت په ګټې څه دي واکسین څومره مهم لکه نن سبا او یا تیر کې موږ او تاسو ټول ګورو چې واکسین په ټوله نړۍ کې منل شوی دی او د نړۍ ستر عالمان هم دا منلې ده طب سره چې یاره واکسین زموږ او ستاسو ماشومان د ډېرو امراضو نه ژغوري او وجود ته معافیت ورکوي یا مخکې چې موږ ویل یو دفاع ورکوي او معافیت ورته ورکوي نو واکسین ډېر اهم دی او ډېر رول لري که غواړئ چې زما اواز که څوک اوري ټولو اورېدونکو ته ماشومان هم سالم اوسي او آینده کې د مرګ او مرضونو او دې نه مخنیوی وکړي تاسو باید ټول هغه خپل ماشومان وخت په وخت واکسین کوي او صحي مراکزو ته د واکسین شعبو ته یې ویسئ او خپل واکسینونه په خپل وخت سره ترسره کړئ ډیره مننه ډاکټر صاحب د کوم ډول واکسینونه باید ترسره شي ستاسو له نظره موږ یو خپله هر وخت چې یو ماشوم دنیا ته راځي سترګې پرانیزي دنیا ته نو موږ هغه ته نوزاد ویو هغه ماشوم چې عمر یې د 30 ورځو نه کم وي زموږ خپله د پالیسي په اساس موږ دته یو کارت جوړو هغه کارتونه دي هغه کې خپل واکسینونو ټول وختونه ذکر شوي دي
نو هر ماشوم کولی شي چې په هغه وخت کې صفري واکسینونه په 4 هفته کې 10 اتلسمه 9مه میاشت د 18 نه 40 میاشتو پورې د 15 کلنۍ او برم دغه واکسینونه ټول همالته به کارت کې رسېدلي چې په لومړی 40 ساعتونو کې او لومړی 14 ورځو کې باید موږ هغه صفري واکسینونه وکړو. ظاهر صاحب بعضې کتابونه لکه څنګه چې دی زموږ هم په دې تبابت کې ډېر کتابونه چې دی یو رقم لیکل شوي هغې کې یو واکسینونه ذکر شوي دي. بعضې کتابونو کې نشته. اوس یو کتاب ما کتو هغې کې OPV 0 او BCG لیکلی هیپاټایټس B پکې نشته. بعضې کتابونو کې شته خو موږ هماغه د نشنل هغه ملي کارت د مخې نه مخې ته ځو. هماغه کارت مور ته جوړېږي ماشوم په نوم یعنې مور ته ورکول کېږي او مور ته هغه کوم لارښوونې چې دي هغه کېږي چې تاسو ماشومان باید په دغه وخت کې راوړئ او واکسین یې کړئ. قدم ډاکټر صاحب یادونه وشوله د دورو تاسې څو نومونه واخیسته که بیا هم زموږ لیدونکو اوریدونکو ته دغه د دورې واضح شي چې کوم وختونه دي کومې دورې ځکه ډېری میندې همدا شیبه چې زموږ ټلویزیون ګوري راډیو اوري هغوی په دې نه پوهېږي چې کومې دورې کوم وختونه دي که لږ واضح هم شي ورته. زما اواز به ټول لیدونکي او اوریدونکي اوري ټول خویندې ورونه باید کوشش وکړي چې هماغه اول سر کې چې ماشوم دنیا ته راشي واکسین په شفاخانه کې ترسره کړي او بیا نور چې هغه ته کارت جوړ کړو په حساب 4 هفته یعنی یو میاشت وروسته شپږم هفته ده 1.5 میاشت 10 هفته ده 14 هفته ده 9 میاشتنۍ کې بیا د میزل 1 واکسین کیږي او هغې نه وروسته چې دی بیا په 18 میاشتنۍ کې OPV 4 او میزل 2 او DPT دا واکسینونه کیږي. بیا نور دوزونه چې دي بوسټر دوزونه 15 کلنۍ پورې باید وشي. هغه نه وروسته بیا موږ د DPT ډیپټیریا او پرتوسس دا واکسینونه لرو هغه کیږي. نو دغه واکسینونه چې دي هماغه څه چې په کارت کې ذکر شوي د هماغه د مخې ورته یو ټیک مارک دی او واکسین ورته کوي. هر ماشوم باید د یو واکسین کارت ولري او واکسین چې دی ډېر ضرور دی که غواړئ چې ستاسو ماشومان سالم روغ او د مرضونو نه خوندي تاسو باید وخت په وخت خپل ماشومان واکسین کوي او نږدې صحي مراکزو ته یوسئ د واکسینونو شعبې ته واکسین ورته وکړئ. ډاکټر صاحب قدرمن غواړو په دې هم خبرې وکړو راځو ته چې خپله کومه کورنۍ که چېرته واکسین دوره دې پاتې شي هیر شي نو بیا بیرته هغه څنګه د پروسیجر یا مراحل څنګه دي آیا بیا واکسین کېدلی شي؟ هماغه واکسین چې مثلا یو ماشوم دی چې اول 40 ساعتونو کې پیدا شي او واکسین یې ونی شي صفري مونږ کولی شو چې هغه 14 ورځو پورې ورته تکرار کوو نو کولی شي چې یو هفته وروسته بیا صحي مراکز ته مراجعه وکړي او خپل واکسین ترسره کړي او واکسین دپاره هېڅ وخت ناوخته نه دی واکسین بیا هم ترسره کولی شي یو صحي مراکز. ډاکټر صاحب د 15 کالو څخه کته ماشومانو ته واکسین تطبیق کول څومره اړین دي؟ ډېر زیات اړین دي. مخکې مزید صاحب په دې خبرې وکړلې چې واکسین لکه موږ چې په دې ټولنه کې ژوند کوو زموږ دغه ټولنه چې دا ډېر د میکروبونو نه او ککړتیا د محیط دا ډېر ډکه ده او موږ هغسې پرمختللي یا هغسې هېواد پرمختګ په حال کې خو مقصد ډېر زموږ نور دنیا سره هغسې سیال نه نو باید دغه ټول ماشومان واکسین شي. ډېر زیات ضرور دی واکسین. ما مخکې تاسو ته ذکر وکړو چې غواړئ چې خپل ماشومان هم سالم اوسي او د مرضونو نه خوندي یا هغې نه مخنیوی وشي حتی د مړینې نه مخنیوی وشي نو تاسو ټول خپل ماشومان چې د 15 کالو نه ښکته عمر لري په صحي وخت سره یې واکسین وکړئ. ډاکټر صاحب که چېرته واکسین ونی شي ګټې مو ورته یادې کړې په ګټو یې وغږېدلو دا چې واکسین خورا مهم دی په دې اړه د نړیوالو دیني علماو هم فتوا شته دی همدارنګه بېلابېل بیانونه او بحثونه دې باندې کېږي خو راځو غواړو چې زموږ لیدونکي او اورېدونکي په دې هم پوه شي که چېرته واکسین ونه کړي څومره د خطر یو ماشوم له کومو خطرونو سره مخ کېږي کومو ناروغۍ سره مخ کېږي؟ ډېر امراضو سره مخ کېږي. اول موږ تاسو چې په یو ساحه کې د ناروغۍ سرایت او اپیډیمي ډېره زیاته شي همدغه لنډ ښه مثال ته ډېر راځو چې موږ او تاسو ډېرې خویندې ورونه اورېدونکي لیدونکي دا پیژني دا د شیري مرض چې ورته وایي یا سرخکان ورته وایي نو دا چې دی تقریبا د 80 نه تر 80-90% پورې معافیت ورکوي. وایي که یو ماشوم د شیري واکسین نه کړی او نسبت هغه بل ماشوم کړی لس چنده دا د دې امکان لري چې ډېر په دې وایرس سره مخ شي وخته شي. ډېر زیات
WHO چې دی دا ډېر په دې ټینګار کوي او چې باید موږ خپل د واکسینونو هغه وخت قضا نه کړو او واکسینونه وکړو. ډېر زیات اهم دي. بار بار ته یادونه وشوه چې واکسین د مرګ او میر نه مخنیوی کوي او ډېر رول لري. ډاکټر صاحب چې په معافیت باندې ډېر تاثیر کوي. په معافیت باندې چې دی ډېر امراض دي. مثلا یو ماشوم دی چې هغه سوی تغذیه دی، یو ماشوم دی چې په ډېر غټ فامیل کې اوسېږي، یو ماشوم دی چې هغه د ضرورت وړ غذاګانې یا هغه د ضرورت وړ ویټامینونه منرالونه پروتین هغه نشي اخیستلی، طبعا د معافیت خراب دی. دا هر مرض ته پرون دی، هر مرض ته مساعد دی. نو موږ تاسو باید د خپل ماشومانو معافیت لوړ وساتو د ښه غذا او د ښه مراقبت په واسطه. کومې غذاګانې یادولی شو د بېلګې په توګه؟ ټول هغه ضرورتونه دي. مثلا یو ماشوم دی ډیلی ریکوایرمنټ دی چې دی 200 انټرنیشنل یونټ دی د ویټامین ډي، د کلسیم ډیلی ریکوایرمنټ معلوم دی، یعنی روزانه ضرورت شي. هغه غذاګانې ورته ورکړو چې د کلسیم، ویټامین ډي او پروتین او د ټولو نه غني. او مثلا یو ماشوم ته هګۍ ښه ده چې ویې خوري، شیدو ورته ښه دي چې ویې خوري. موږ بار بار په دې میندو باندې تاکید کوو چې تاسو باید خپل ماشومان د 2 کلنۍ پورې خپل شیدو ورته ورکوئ او د فارمولا یا نور شیدو نه مخنیوی وکړئ. دا په همدې خاطر باندې چې د معافیت لوړ وساتل شي. بالکل. ډاکټر صاحب محترم، آیا انسانان معافیت لري؟ هو، موږ او تاسو ټول چې ما مخکې ذکر وکړو چې موږ په 2 ډوله معافیت تقسیمو چې یو طبي معافیت دی. مثلا زموږ د خولې، پوزې، سترګې که نه کوم چې د انتقال لارې دي د انتان د خاطره، دا ټول چې مخاطي قشا سره مخ کېږي هغه دفاع کوي، هغه طبي معافیت دی. خپل معدې تیزاب چې دی دا طبي معافیت دی. او بل چې دی کذبي معافیت دی. مثلا موږ په وینه کې حجرات دي چیرته چې انتان مداخله کوي، هغه اول خط ته ځان رسوي او دفاع کوي په کلکه باندې چې دغه انتان ډېر سرایت ونه کړي یا ډېر مخې ته لاړ نه شي. نو موږ او تاسو ټول معافیت لرو. بله بله. کوم ارګانونه د معافیت سیستم کې شامل دي قدرمن ډاکټر صاحب؟ هغه موږ یادولی شو تر څو مسؤلیت پیاوړی شي د بدن. کوم ارګانونه؟ مخکې ویل چې دا کوم د لارې چې انتان انتقالیږي هغه ډېر مهم رول لري که نه. اوس تنفسي طرف شو، تنفسي طرق شو یا تنفسي سیستم دی. نو دا خپله چې دی دا ډېر زیات رول لري پکې. خپل همدغه په حساب زموږ چې کوم هغه وخت په وخت خپل د ځان حفاظت وکړو، خوله سار او بیګا برس کو، نوکان وخت په وخت واخلو، تشناب تګ یا راتګ نه وروسته لاسونه په صابون وینځو. نو دغه ټول شیونه دي چې د معافیت لوړی او د انتان نه مخنیوی کوي. ډاکټر صاحب کوم امراض لپاره واکسین کیږي دلته ولایتي روغتون کې؟ مخکې موږ ذکر کو لکه ښه مثال یې د پولیو یا ګوزن چې دی دا خپل یو وحشي ویروس دی. او زموږ بختانه چې اوس فکر کوم په افغانستان کې 40 مثبت واقعات دي. په کونړ کې هم کم یو کو 2 مثبت، زه د 100% اطمیناني نه واقعات مثبت شته دی. نو اول خود دی چې د پولیو نه یا د ګوزن نه موږ چې وایو هغه ماشوم چې د عمر 15 کالو نه کم د یو طرف یا 2 طرف وحاد نرم فلج ورته پیدا شي، دا د ګوزن یا پولیو ویروس په واسطه رامنځته کېږي. نو د دغه نه مخنیوی کوي. خپله شیر چې شو میزل دی دغه واکسینونه موږ کوو. BCG واکسینونه په شفاخانه کېږي، د هیپاټایټس واکسینونه کېږي په ولایتي شفاخانه کې، DPT کېږي، MMR واکسینونه کېږي. دا ټول واکسینونه اویلیبل دي او ډاکټر صاحبان ښه په اخلاص او مراجعین چې مراجعه کوي هغې ته. ولې یو شمېر خلک ډاکټر صاحب د واکسینو مخالفت کوي؟ داسې عقیده موجوده ده بعضې خلکو سره ظاهري صاحب چې دغه یو په حساب واکسینونه چې خپله دي په 4 ډوله ویشل شوي دي. نو واکسین تعریف هم همداسې دی چې هر کله یو اجنبي جسم یا انټیجن د انسان وجود ته داخل شي او وجود دغه په مقابل کې انټي باډي جوړه کړي، خو په دې شرط چې مرض تولید نه کړي او یا مخکې ورسره دغه انسان مخ شوی نه که هغه ماشومي هغه ورسره مخ شوی نه. نو دا چې شو دا د واکسین تعریف دی. بیا موږ خپله د واکسین 5 ډوله لرو. یو هغه دی چې
ضعیف شوي یا غیر فعال شوي دي، بل چې دي مړه شوي واکسینونه دي، ژوندي خفیف شوي دي، غیر فعال یا مړه شوي دي، سب یونټ او توکسیک دي. نو دغه بعضې خلک داسې عقیده لري چې والا دغه یو اجنبي شی دی او د انسان وجود ته زر کېږي او دا حرام دی او دا خو دې کې بیا مختلف خلک خپل نظریات لري. په دغه خاطر باندې دی ډېر کوشش کوي چې خپل اولادونه واکسین نه کړي. که زما غږ اوري دغه ورونه باید کوشش وکړي چې خپل ماشومان وخت په وخت واکسین کړي تر څو یو سالم او ښه معافیت لرونکی او ښه ماشوم نړۍ ته وړاندې کړي. د وزیر صاحب واکسین څنګه زموږ ساتنه شي کولی؟ واکسین مخکې موږ یادوري وکړه دا چې د انسان وجود ته معافیت ورکوي. دغه معافیت لوړی نو په دغه خاطر باندې زموږ د وجود نه ساتنه کوي. یو څه اندازه موږ خپل معافیت شو، یو څه اندازه هغه شي نو د انتان د مداخلې نه مخنیوی کوي. دا چې زموږ بدن معافیت کې اوسېږي دایمي مسؤلیت ولري، باید څه وکړو ډاکټر صاحب دې لپاره؟ ما مخکې یادوري وکړله ظهیر صاحب، ما تاسو ته وویل چې باید زموږ چې وجود د وجود دفاع ښیي، موږ او تاسو ټول باید په خپل ځان ډېر پام وکړو، ککړې محیط نه ځان وساتو، وخت په وخت خپل ماشومان تشناب نه وروسته وتلو نه په لاسونه ورته په صابون ووینځو، غذا خو غذای پاکئ، ښه غذاګانې وخوري چې هغه ماشوم ورته ضرورت ولري. لکه مخکې چې مو ویلې 2 کالو پورې باید ماشوم د مور شیدو وخوري، د منرالونو، ویټامینونو، د دې پروتینونو د ټولو نه باید چې غني غذاګانې ترلاسه کړو، زموږ معافیت به بهتره او لوړ معافیت وشي. ډاکټر صاحب د شته ستونزو په در کې نیولو سره چې موږ اوس مهال په دغه برخه کې لرو، ستاسې په آن باندې چې د معافیت لپاره د کورنۍ مسؤلیت څه دی؟ که څه هم تاسې یادونې وکړې چې مثلا هغه برخې چې خورا مهمې یاد هم کړې، یو کورنۍ کې مور او پلار څه مسؤلیت دی څو اولادونه یې معافیت او مسؤلیت دایمي ولري؟ دوی مسؤلیت څه دی په دغه برخه کې؟ دغه مسؤلیت همدغه دی ظهیر صاحب چې خپل ماشومان واکسین کړي. مهمه خبره دا ده چې هر مور او پلار مکلف دي چې خپل ماشوم وخت په وخت واکسین کړي تر څو معافیت یې لوړي. مهم شی واکسین دی، مهم شی د حفظ الصحې مراد کول دي، د انتان نه مخنیوی کول دي. دغه ټول هغه لارې چارې دي چې موږ چې معافیت لوړ وساتو. بله ډاکټر صاحب قدرمن د خپرونې برخې کې لاندې دمې ته ګرځو. د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د خپرونې برخې کې لاندې دمه اخلو، له موږ سره ورسئ بېرته راګرځو. د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لنډه دمه مو واخیسته. په خپرونه کې راسره د کونړ د ولایتي روغتون د اطفالو د برخې متخصص ډاکټر صاحب عطاالله داودزی مېلمه دی چې په خپرونه کې د دایمي مسؤلیت په اړه به راسره خبرې کوي. ډاکټر صاحب کوم مسؤلیت زیږون څخه شتون لري؟ ظهیر صاحب لکه څنګه چې مخکې مونږ یادونه وکړه، هغه معافیت چې د پلاسنتا د لارې د مور نه ماشوم ته تیریږي، نو هغه کم انټي باډیانې چې دي دغه انټي باډیانې خپل وختونه لري که نه، نو دا کولی شي چې د ماشوم تر 6 میاشتنۍ یا 9 میاشتنۍ پورې د ډېر امراضو نه خوندي وساتي. بیا هغه موږ 5 انټي باډیان لري چې د آی جي جي د ای د ای د ام د او آی ده که نه، دغه انټي باډیان دي چې د مور نه ماشوم ته د پلاسنتا د لارې تیریږي. یعنی داخل رحمي ژوند د اخر وختونو کې دا انټي باډیان تیریږي مور نه ماشوم ته، کولی شي چې تر ډېر حده پورې ماشوم د ډېر امراضو نه مخنیوی وکړي. نو دغه معافیت چې دی، دغه انټي باډیان چې تیریږي، دغه مسؤلیت چې دی دغه ماشوم ته یو څه اندازه د امراضو نه د مرضونو نه یې مخنیوی کولی شي. ډاکټر صاحب محترم، واکسین د کومو ناروغیو مخنیوی کوي؟ لکه مخکې ما یادونه وکړله، واکسین ډېر امراض دي چې د هغه نه مخنیوی کوي. ښه مثال مې درته د ګوزن یا فلج که نه، د پولیو واکسین دی چې موږ یې ډېر خلک ګوري چې اورل پولیو یا او پی وي، دغه واکسینونه چې دي په دې باندې نړۍ هم ډېر بحث کوي او ډېر په حساب تاکید پې کوي چې دغه خلک باید ټول واکسین واخلي. لکه د بی سی جي واکسین چې دا د نري رنځ نه مخنیوی کوي، همدغسې ایم ایم آر واکسین چې دی د شیر او نورو ساري ناروغیو نه مخنیوی کوي. دا ډي پی ټي واکسینونه چې دي
درې ګونې ترزیقي واکسین دی دا د تورې ټخلې او ډپټیریا او د دې نه مخنیوی کوي د خپله د میزل واکسین دی د شیري یا سرخکان چې ورته موږ یو شیر چې یو خطرناک او مرګونې ناروغۍ ده د هغه نه مخنیوی کوي خپله د هیپاټایټس واکسین دی چې د تور زیړي واکسین په نوم یادیږي د تور زیړي نه مخنیوی کوي نو دغسې واکسینونه دي چې د ډېرو مرضونو د مخنیوی کوي. ډاکټر صاحب محترم راځو ته چې ولس په دغه برخه کې څومره همکاري شي کول تر څو دغه د واکسینو تطبیق پروسه په ټول هیواد کې او همدارنګه په هغه لرو پرتو سیمو کې چې هلته خلک ان ایجوکیټډ یا نالوستي دي هغوی ته هم دغه ورسېږي ولس څه کول پکار دی ولس دپاره ډېر ښه دا دی چې عامه پوهاوی وکړي هغه خویندې ورونه چې شفاخانې ته مراجعه کوي خپل ماشومان راوړي باید ډاکټر هغې سره هماهنګ اوسېږي همکار اوسېږي او د هغه واکسینونو کار ته وغواړي که کوم واکسین یې پاتې یا شوی نه لنډې شعبې ته د واکسین ولیږي او هغه ته عامه پوهاوی وکړي که ستاسو په کلیو او بانډو کې ستاسو په کورونو شاوخوا کې څوک واکسین نه کوي نو تاسو باید هغه ته دا خبرې وکړئ چې دا واکسین بهتر دی د نه کولو نه کول ستاسو ماشوم د مړینې نه مخنیوی کوي د ماشوم د هغه کوم مرضونه چې نیسي د هغه په منځته راتګ کې مخنیوی کوي نو باید په دغه یو تسلسل او طریقه باندې موږ دغه پیغام ټولو خویندو او ورونو هغه خویندې چې خپل ماشومان یې ښه سالم نړۍ ته راشي او ښه ماشوم نړۍ دنیا ته وړاندې کړي ټولنې ته وړاندې کړي نو باید موږ چې وکړو دا تاکید پرې وکړو چې خپل ټول ماشومان وخت په وخت واکسین کوي تر څو د دغه خطرناک او مرګونې ناروغیو نه مخنیوی وشي. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مې اشاره وکړه چې عام پوهاوی کوي ډاکټران کوي نورې کومې وسیلې دي آیا رسنۍ هم په دغه برخه کې رول لوبولی شي او همدارنګه ښوونکي یا ځوانان فعالان قومي مشران دیني علما دغه څومره مهم موږ په ټول ساحو کې یو ډسټرکټ هیلث افیسر لرو ډي ایچ او په نوم زموږ صحي کارمندان دي کمیونټي هیلث ورکر ورته وایي او سی ایچ ایس دي کمیونټي هیلث سوپروایزر ورته وایي دغه د میډیا د لارې لکه تاسو چې اوس دا خپرونه د ځلا راډیو نه زه ډېره مننه کوم چې د خپرونه یې تیاره کړې ده ترتیب کړې ده او موږ یې دعوت کړي تر څو په دغه غږ ډېر لرو پرتو سیمو ته ورسیږي او خلک په ده پوه شي چې یاره دا واکسین څومره ضرور دی په ژوند کې نو دغه خلک چې ما یاد کړ دغه ټول په همدې هڅه کې دي واکسیناتوران په ساحو کې کار کوي خپل ساحو ته ځي واکسینونه کارتونه ګوري ډبلیو ایچ او ډېره زیاته همکاره ده چې دغه واکسینونه چې کی وخت په وخت تطبیق کې او لرو پرتو ساحو ته مرسي. ډاکټر صاحب په لو باندې خبرې کوو واکسین باندې غږیږو برحاله کچیرته کوچنی د واکسین نه پاتې کیږي او فلج کیږي ټولنې باندې څومره بوج کیږي په ټولنې ډېر منفي اغیزه لري او دا خم نه دی ځکه هر څوک چې خپل ماشوم په د پولیو واکسین ورته وکړي نو په حساب دا به ډېر رول لري چې دغه ټولنه ډېره خوندي پاتې شي او دغه واقعیت پکې کم شي نو زموږ په ټولو لیدونکو او اوریدونکو غږ دی چې دغه ډېر منفي تاثیرات لري او زموږ او ستاسو د اولادونو ژوند یو منفي طرف ته ځي خدای نه مکړي که یو څوک د ګوزن په مرزخته شي او هغه آینده کې فلج نو هغه به ډېر بد عواقب ولري او ډېر مشکلات سره به مخ نو په دې چې هغه واکسین نه کوي باید ټول خپل ماشومان واکسین کړي که بیا هم تاسو داسې یو کومه واقع لیدله یا مشکوکه او یو طرف یا دوه طرفه فلج پیدا شوی یا په حساب د لاس او د پښو ضعیفتیا ورته پیدا شوی نو تاسو به نږدې او صحي مراکز ته مراجعه کوئ او هغې تاسو ښه معلومات ډاکټر صاحب لکه یادونه مو تاسو ته وکړه چې بیا فلج وړاندې کیږي ټولنه باندې بوج کیږي ډېرې میندې له دې له کبله چې د ماشوم ودي وي یا ستړی وي یا میلمانه وي د وخت نشتون له کبله دوی باید چې واکسین چې هغه معافیت لري انټي باډي لري د بدن لپاره مهم دي دغسې مهم پروسې نه پرېږدي د خپرونې پای د کودا پاتې کیږي بیا څه کول پکار دي بیرته آیا داسې موقع به شي چې واکسین بیا ماشومان بیا واکسین شي دغه واکسینونه چې دي د په ساحو کې چې ګرځي چې کومه
ساحې ته ځي او دیو دغه اورل پولیو واکسین چې ورته وایي نو دیو خپل کارمندان لري واکسیناتوران دی هغې وځي که څه شو دته یو خط کوي په لاس که کوم ماشوم پاتې بیا لکه مخکې ما یادونه وکړله دویم کارتي دوباره کولی شي چې خپل ماشومان واکسین کړي. ډاکټر صاحب د دایمي مسؤلیت دپاره ستاسې نظر په وروستیو کې تر څو د ماشومانو بدن معافیت لوړ اوسیږي او په وروستیو کې ستاسې سپارښتنه پیغام زموږ لیدونکو او اوریدونکو ته تر څو چې دوی د سالمه او صحتمند ماشومان ولري چې معافیت ولري او قوي او تکړه وي. زما ټولو لیدونکو او اوریدونکو د ځلا راډیو که زما غږ اوري دغه سپارښتنې دي چې ټول خپل ماشومان تاسو باید وخت په وخت واکسین کړئ او تر څو ستاسو ماشومان چې دي د ناروغۍ او مړینې نه مخنیوی وشي. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې خپرونه زموږ بلنه ومنله. ډېره مننه. تاسو نه مننه ظهیر صاحب، ستاسو د سټوډیو ټولو کارمندانو نه مننه، په خوا کې د ځلا راډیو نن ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو تر څو موږ دلته راشو دا خپرونه مخې ته ویسو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې د رڼا په لور ګرځی میز. تر بیا بلې خپرونې پاک او مهربانه خدای سپارو. د آباد او سرلوړي افغانستان په هیله ښې شپې او ورځې ولرئ. ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان